السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ د صحت په کالۍ کې وي. تر ټولو نه مخکې به دغه سوال کوو چې الله پاک دې زموږ ستاسې نوم په دغه لیست کې نه اچوي. دا هغه لیست دی چې انسان تر اخري حده مجبوره وي، فلج وي، دومره ارمان دې وي چې له کوټې نه راووځي او د باندې حالت وګوري چې د باندې څه حالت دی، دومره ارمان دې وي. نو دا تر ټولو غټه بېوسي ده. قدرمن لیدونکو، نن موږ په خوست ولایت کې د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې 20 کسه دغه مجبورو خلکو دپاره ویلچرې توزیع کړئ. تاسې عملاً ګورئ. په دې کې ځینې زنانه نه دی چې هغه موږ نه غوښتل ویډیو کې راشي، هغې په ځای باندې په یوه ځان ولاړ دي، او بعضې خلک دغه انتقاد را باندې ونه کړي. تاسې روغ خلکو ته هم سایکلې ورکړي دي، او په دې کې داسې خلک شته چې د پیواز په ځای باندې ولاړ دي چې هغه ډېر په تکلیف و او نه شول کولی دلته کښېني یا راشي دلته. نو یو څو سره خبرې کوو او د دوی خبرې له تاسو شریک کوو، او په دې کې موږ سره داسې خلک هم شته چې مخکې روغ صحت یې لرلو، ښې پیسې یې ګټلې، ان په سعودي کې مسافر و چې لرې یې چلی دی، خو نن الله پاک هر څه ترې اخیستي دي او تر دې ښه ده مجبور شوي چې نن دغه ویلچر کې دي. ما او تا که نن روغ صحت لرو، همدغسې کیدی شو. راځئ د خپل روغ صحت نه ښه استفاده وکړو تر څو نورو ته مو خیر ورسېږي. او مخکې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، نږدې ده تقریبا 15-14 ورځې پاتې دي. راځئ په هغې کې موږ سره د وچ ډوډۍ کمپاین کې برخه واخلئ. موږ هر کال د وچ ډوډۍ کمپاین کوو چې هغې کې او د ډېرو خلکو دپاره هغه د ماښام روژه ماتي ته 10 ډوډۍ تیاروو، او بیا یې هر مازدیګر د وړي روژه ونه شروع کېږي د روژې تر اخره پورې. قدرمن لیدونکو، له یو بل نفر زموږ قدرمن صاحب سره خبرې کوئ. څه محترم څرګې ته څومره وخت کېږي معیب شوی؟ 11 کاله کېږي. مخکې دې نه چې روغ وې څه کاروبار دې کړو؟ سعودي کې مسافر وې؟ ښه. سعودي کې دې څه کړل هلته؟ دلته موټیکې هم بنوي، کورونه هم وکړل، مزدورۍ مې کړې. هره ورځ مزدورۍ مې نه دي کړې، ښې پیسې مې ګټلې. ښې پیسې دې ګټلې. خو نن ټکره مې ټکر وکړه، هر څه وړل، نه وروڼه پاتې شول، نه خپل ژوند زندګۍ پاتې شوي ده، هر څه ختم شول. هر څه ختم شول. بس اوس یوازینی مرضي ژوند زندګۍ مې دا ده چې خپل مریضۍ په خاطر په وجود روغ شم. بس کله د دومره ارمون کړی دی چې د کوټې نه ووځي باندې خلک وګوري چې څه یې کړي؟ یاره که دې ته وایم داسې حالت هم راغلی دي چې ذهن چې یاره مړ وای ښه خدای دې نه کوي. قدرمن لیدونکو، دا هغه مجبور خلک دي، یعنې د ژوند په آخري خط کې دي. مخکې خدای پاک ورته ښه ژوند زندګي ورکړی و. دا چې ګورم دا هم د سعودي مسافر و، مخکې ټکې نه وي، کاروبارونه یې وو، ښه ژوند زندګي وه. خو نن خدای پاک داسې حالت ته راوستلی چې الله پاک دې ده ته روغ صحت ورکړي او موږ تاسې ټول نور مسلمانان خدای پاک ترې وساتي. زه نه پوهېږم چې ولې دا خلک بدلېږي. کله چې دی روغ په صحت باندې خلک ورتلل، ورته حاجي صاحب یې ویل، خو نن چې کله په ویلچر کې ده او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. راځئ دا ورځې تېرېدونکي دي، تېرېږي، خو بدلېږئ مه. یو ورځ ما او تا نه هم د روغ صحت الله پاک اخیستی شي. قدرمن لیدونکو، ډېر دغسې نور کسان شته چې زړونه یې ډک دي دغو خلکو. که د هر یوه خبرې واورئ تاسې باور وکړئ چې سړی ژړوي، خو زه نه غواړم چې تاسې نور خفه کړم. راځئ د داسې مجبور خلکو سره مرسته وکړو او دوی ته لاس ورکړو. دا ډېر مجبور خلک دي او نیمګړی ژوند نه دغه تېرېږي. خپل لاس باندې راځئ ښه وکړو. هغه چا چې موږ سره مرسته کړی، زموږ قدرمن ملګری اوکراین کې مسافر ده، الله دې ورته اجرونه ورکړي، هر کال موږ سره همکاري کوي او موږ بیا هم تر داسې مستحق خلکو رسوو. الله دې د ده کاروبارو کې برکت واچوي او تاسو نه موږ په همدغه ځای باندې رخصت اخلو. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت ته غواړم.
ندی کوم د تعلیم یاری شکولی می خیال